د نړۍ پر مخ 5 وحشتناک او خطرناکه زندانونه. په دې ویډیو کې موږ تاسو ته د نړۍ هغه وحشي زندانونه در معرفي کوو چې په بې رحمۍ کې حد نه لري. نو تر پایه موږ سره اوسئ او د داسې نورو تاریخي او معلوماتي ویډیوګانو د لیدلو لپاره د پښتو تاریخ چینل حتما سبسکرایب کړئ. پنځم، د الکاتراز زندان. د امریکا د متحده ایالات د سن فرانسیسکو ایالت ترڅنګ په اطلس سمندر کې یو جزیره موقعیت لري چې د الکاتراز په نامه یادیږي، چې دغه د الکاتراز مخوف زندان هم په همدغه جزیره کې دی. دغه زندان چې په 1943 میلادي کال کې جوړ شوی، د نړۍ لوی قاچاقبران او مجرمین به پکې ساتل کېدل، لکه د نړۍ مشهور قاچاقبر ال کاپو هم په همدې زندان کې ساتل کېده. د دغه زندان جوړښت هم په داسې شکل شوی دی چې له دغه زندان څخه چارچاپېر بهر دی. د زندان څخه د تېښتې هېڅ لار نشته مګر دا چې ځان په اوبو کې غرق کړي او یا د ماهیانو او نهنګانو خوراک شي. له کوم مهاله چې دا زندان جوړ شوی دی، هېڅوک نه دي توانېدلي چې ورڅخه وتښتي. دغه زندان بالاخره په 1983 میلادي کال کې د بشري حقوقو د سازمان د سختو نیوکو څخه وروسته د امریکا لخوا بند کړل شو. څلورم، د دیاربکر زندان. دغه زندان چې په ترکیه کې موقعیت لري، د کردانو لپاره لکه د جهنم حیثیت لري. په دغه زندان کې د بشر حقوقو ته هېڅ توجه نه کېږي او حتی چې واړه ماشومان او ښځې هم په دې زندان کې په حبس ابد محکومې دي. د دیاربکر زندان کې مدافع وکیل او یا هم کوم حقوقدان ته لاسرسی بند دی. دغه زندان چې د کردانو لپاره جوړ شوی دی، په کوچنیو شکونو او جرمونو سره هم ورتوکمه خلک پکې اچول کېږي او د کلونو لپاره بې سرنوشته پکې پاتې کېږي. دریم، د لاسنتي زندان. دغه زندان د فرانسې په پاریس ښار کې موقعیت لري. د پاریس د ښکلو منظرو څخه هاخوا د دې ښار په زړه کې یو داسې چټل، غیر انساني او بې رحمه زندان موجود دی چې د پاریس او فرانسې ټولې ښکلاوې یې کمرنګه کړي دي. د دې زندان طراحي هم په داسې شکل شوې ده چې کله مجرم شخص دغه زندان ته داخل شي نو په ډېره کم موده کې په رواني او روحي مرضونو اخته کېږي. اکثریت وختونو کې خپل اعصاب له لاسه ورکوي، چې زیاتره زندانیان د همدغو ګډوډیو او رواني فشارونو له امله خودکشي کوي. د دې زندان یو بله ځانګړنه دا ده چې ډېر قید چاپېریال لري او همدارنګه امنیتي برخه یې دومره فعاله او پیاوړې ده چې څوک نشي کولی لا د وتلو پروګرام جوړ کړي. دوهم، د کارانادیرو زندان. دغه زندان چې په برازیل کې موقعیت لري، په تمامه معنا یو وحشي، بې رحمه او غیر انساني زندان دی. په دې زندان کې امنیتي مسؤلین زندانیان دې ته هڅوي چې په خپلو منځونو کې وهل ټکول وکړي. په دې زندان کې ډېر خطرناک او لوی مجرمین ساتل کېږي، هغه مجرمین چې په تروریستي مسایلو کې نیول شوي وي او یا هم په نورو خطرناکو جرمونو کې ښکېل وي. په دې زندان کې وهل، ټکول، جنګونه او د زندانیانو لخوا د یو بل وژل ډېره عادي خبره ده. بعضې وختونه د دې زندان په دننه کې داسې جنګونه هم پیښیږي چې پکې په سلګونه زندانیان مړه شي او پولیسان یې په عادي شکل مړي له زندان څخه بیرون ته انتقالوي. په دې زندان کې هر نوع جسمي او ذهني شکنجه وجود لري، چې د نړۍ په ټولو زندانونو کې له مشهورو وحشي زندانونو څخه شمیرل کېږي. اول، د ګیتاراما زندان. د نړۍ په وحشي زندانونو کې تر ټولو مخکښ زندان د ګیتاراما زندان دی چې د افریقا په لویه وچه کې د روانډا په نامه مملکت کې موقعیت لري. روانډا مملکت چې په تازه نسلکشۍ کې هم نوم لري، کلونه پکې دوه ډلې وجنګېدلې. ډېر د بشر ضد جنایتونه پکې ترسره شول، په دې معنا چې د روانډا خلک تیار په جرمونو او وحشت کولو کې تازه تجربه او تاریخ لري. نو دغه د ګیتاراما زندان چې هم په همدغه مملکت کې موقعیت لري، نو اصلا د بشر د حقوقو نښه پکې نشته. په دې زندان کې په هره کوټه کې دومره کسان اچول کېږي چې د یو د بل د پاسه پراته وي، زیاتره وخت په ولاړه ویده کېږي ځکه چې د ناستې او یا د ملاستې ځای پکې نه وي. په دې زندان کې لوږه ډېره زیاته ده. همدارنګه د دې زندان د امنیتي پولیسو لخوا هم دوی ته د خوراک لپاره قصداً څه نه ورکول کېږي، تر دې چې ځینې وختونه پکې زندانیان د یو بل غوښې خوري او یا هم زیاتره د لوږې له وجې مړه شي.
په دې زندان کې د خودکشي اندازه نسبت نورو زندانونو ته زیاته ده چې په اوسط ډول په دې زندان کې له 2000 څخه تر 3000 پورې زندانیان خودکشي کوي. تر اوسه هیڅ څوک نه دي توانېدلی چې د دې زندان په باره کې پوره معلومات ترلاسه کړي، ځکه چې د هر نوی ژورنالیست او یا د کومې تلویزیوني شبکې ننوتل منع دي او چاته د ملاقات اجازه هم نشته. چې هر څوک دې زندان ته ننوتلی نو بیرته ترې سلامت نه دی راوتلی. د دې زندان ځینې عکسونه پټ دي او چاته یې د لیدو اجازه نشته. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ او د داسې نورو تاریخي او معلوماتي ویډیوګانو د لیدلو لپاره د پښتو تاریخ چینل حتماً سبسکرایب کړئ.